باب الحيض د حیض احکام او مسائل. مناسبت مخکې د هغه احکامو بیانو چې نارینه او زنانه دواړه دپاره وو. اوس هغه احکام بیانوي چې زنانو پورې خاص دي. حیض په لغت کې بهیدو او جمع کېدو ته وایي. حوض هم د دې معنا نه ماخوذ دی ځکه چې په دې کې اوبه را جمع کېږي او بهیږي. څنګه چې د حیض وینه په رحم کې را جمع کېږي او بیا بهیږي، او د شریعت په اصطلاح کې حیض هغه طبعي وینه ده چې د روغې بالغې زنانه د رحم د ویښ نه په خاصه موده کې روانه وي. د دې مصدر حیضون یا محیضون دواړه راځي. زنانه ته حائضون او حائدتون ویل کېږي. حیض راتل د زنانه د بلوغ نښه ده او علامه ده. د حیض احکام په قرآن او سنت او اجماع ټولو سره ثابت ده. الله رب العالمین فرمایي: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. تفوس کې دوستانه په باره د حیض کې ورته وایه چې دا ګندګي ده، نو تاسو د خپلو زنانو نه جدا شئ او مور ته نږدې کېږئ تر دې چې پاک شي. او د حیض باره کې ګڼ احادیث راغلي، لیکن د حیض احکام په درې احادیثو باندې دی. یو حدیث د فاطمه بنت ابي حبيش، بل حدیث د ام حبیبه بنت جحش رضی الله عنها، دریم حدیث د حمله بنت جحش رضی الله عنها. او مجموعي لحاظ سره د دې په احکامو باندې د علماو اجماع ده. بیا مصنف په دې باب کې د حیض او استحاضې مطلب د بې وخته وینې بهېدو دپاره احکام ذکر کړي دي. حدیث نمبر 119 عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. دی حدیث کی دهغه مستحاضه حکم چې دهغه عادت نوی هغه بیانی. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت دی چې فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها د استحاضه په مرض کې مبتلا وا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل: بشکا د حیض وینا توروي چې په اسانۍ سره پیژندل شي. دیو جنا کله چې دا تور رنگ وینه راشي نو د مانځنه بند شه، او کله چې هغه بل رنگ وینه وي کوم چې د حیض د وینې بدله ده، یعنې سره یا زیړه وینه ده، نو اودس وکړه او لمونځ کوه. تستحاض ای یصیبها حیض کثیر، ډېر حیض ته رسېږي. سین او تا د مبالغې دپاره دی. استحاضتون د حیض خاص ورځو نه علاوه د بیمارۍ د وجې نه وینه بهېدو ته وایي. د دې سبب دا وي چې د زنانه د رحم په خوله کې عازل نومې یو رګ دی، عازل. په هغې کې پړسوب یا سوزش پیدا شي، نو د هغې په وجه د زنانه نه دغه وینه روانه وي. او اکثر دا د حیض بندېدو دوایانو او ګولو استعمالولو په وجه راځي. د استحاضې وینه د رحم د پورته طرف نه یا د شرمګاه نه بهېږي، او هر چې د حیض وینه ده نو دا د رحم د بیخ نه راوځي. یعرفو د معرفت نه دی، یعنی زنانه یې پیژني. یا یعرفو بوی کې د عرف نه دی،
د حدیث کې یو څو فواید معلومیږي. اول حدیث نه معلومه شوه چې حیض به د استحاضې د وینې نه په رنګ سره پېژندلی شي. د حیض وینه جدا ده چې د حیض وینه توره ده او د استحاضې وینه سره ده. دویم حدیث دلیل دی په دې چې د حیض او استحاضې په وینه او احکامو کې شرعاً فرق دی. د حیض وینه د صحت په حالت کې د میاشتې په یو څو ورځو کې راځي او استحاضه د بیماري وینه ده چې د حیض د ورځو نه علاوه په نورو ورځو کې راځي. عام طور سره د حیض وینه توره وي چې سرخي ته مایله وي او د استحاضې وینه سره وي. د حیض د وینې نور رنګونه هم شته او په حدیث کې چې دا ویل شو چې د حیض وینه توره وي نو لا بنا بر اغلب. او یا دې مطلب د حیض او استحاضې فرق کول دي چې په استحاضه کې وینه سره وي او په حیض کې وینه توره وي. تر څو پورې چې د حیض توره وینه موجوده وي نو زنانه به مونځ، روژه او نور هغه کارونه نه کوي کوم چې یوه پاکه ښځه کوي. او کله چې د حیض وینه ختمه شوه او د استحاضې بیماري سره وینه شروع شوله نو دا حیض نه دی، بس د حیض نه د پاکېدو علامه ده او زنانه د اودس وکړي، پاک غسل به وکړي. لهذا غسل چې وکړو که وروسته کومه وینه راځي نو هغه بیا حیض نه حسابېږي او بیا به د هر مانځه دپاره جدا جدا اودس کوي. د حدیث هغه مستحاضې په باره کې دی چې هغه د بلوغ سره حایضه شي او بیا وینه روانه وي چې د دې هېڅ عادت نه وي معلوم، نو دې حکم دا دی چې دا به د حیض او استحاضې ترمنځ د وینې په رنګونو سره فرق کوي. توره وینه به حیض ګرځوي او سره یا زیړه یا خړه وینه به استحاضه ګرځي. که چېرته زنانه د وینو ترمنځ تمیز او جداوالی نشو کولی او په حیض کې عادت وو خو بیا د عادت خراب شو، مثلا د یو زنانه عام حیض راځي 2 ورځې، حیض راغی 8 ورځې شو، نو بیا به د خپل عادت مطابق عمل کوي. مثلا عادت 6 یا 7 ورځې دی نو 6 یا 7 ورځې پورې به حیض حسابېږي او د دې نه پس به چې کومه وینه راځي هغه به استحاضه وشمارلی شي. غسل به وکړي او مونځ، روژه، کوروالی هر څیز له جایز دی او هر مانځه ته به استحاضه څه کوي؟ اودس کوي. دا په حکم د پاکو زنانو کې ده. اگر که په دې وینه روانه ده او دینه وینه روانه ده خو دا وینه کومه وینه ده؟ دا د حیض وینه نه ده، استحاضې وینه ده. او که د حیض او استحاضې د وینې ترمنځ تمیز کولی شو او دې دپاره عادت هم و نو اعتبار به د تمیز له ورکوي. او که عادت له دې کې مسله ده یو زنانه د هغه هم جداوالی که هم کولی شي، مثلا چې د حیض وینه او دارنګې د هغه وینه د استحاضې وینه پېژنې هم او عادت یې هم دی، نو په دې کې اختلاف دی. اول قول دا ده چې دا به خپل عادت له اعتبار وکړي او په تمیز باندې به مخکې کوي. ځکه فاطمه رضی الله عنها ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا اقبلت الحیض فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصل. بخاري روایت ده کله چې د حیض وینه راشي نو مونځ پرېږده او کله چې دې په اندازه ورځې تېرې شي نو د ځانه وینه ووینځه او مونځ کوه. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تپوس نه دی کړی چې دا ممیزه ده او که نه. دویم قول دا دی چې تمیز ته به رجوع کېږي او په عادت باندې به مخکې کېږي. دلیل په دې باندې دا دی چې حدیث الباب ذکر کوي، خو لیکن اولنی قول راجح دی چې د عادت والا حدیث بخاري او مسلم کې راغلی دی. بل دا چې په دې کې زنانه دپاره اساني ده چې خپل عادت ته وګوري چې عادت یې څنګه و هماغه شان دی به حسابېږي. درجه د حدیث حسن حدیث دی. امام ابن حبان، حاکم، دارقطنی، بیهقي
هغه ذکر کړی دی. حدیث نمبر 113. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود في الطهارة. فدي حدیث کی دا مسئلہ بیانی چې د مستحاضی ښځې د غسل او د هغې د وخت بیان، او په ابو داود کې د اسماء بنت عمیس رضی الله عنها په حدیث کې دی چې هغې له پکار دی چې په خانک کې کښېني او کله چې د اوبو د پاسه زیړواړی وویني نو د ماسپښین او مازدیګر دواړو منځونو دپاره دې غسل وکړي، او دغه شان د ماښام او ماخوستن لمونځ دپاره دې یو غسل وکړي، او د سهار مانځه دپاره دې هم یو غسل وکړي، او د دې په منځ کې دې اودس وکړي. مرکن د جامو وینځلو غټ خانک، په دې کې د کېناستلو فایده دا ده چې دې سره که اوبو د پاسه سور رنګ یا سره وینه راغله نو دا به استحاضه وي، او که توره وینه راغله دا به حیض وي. ولتجلس د ابو داود په روایت کې نشته، هلته لتجلس دی. وتتوضأ فيما بين ذلك، یعنی کله چې دغه د منځونو ترمنځ بل یو منځ کول غواړي په داسې حال کې چې اودس ماتونکي څیز لیدلی وي نو دا به اودس کوي. داسې کې بیا غسل کولو ته ضرورت نشته، ځکه غسل د دغه 5 وختونو پورې خاص دی. استحاضه چونکې یو مرض دی چې په دې کې د زنانو دغسې وینه روانه وي، دیو جنا په دې حدیث کې ویلی شي دې پکار دی چې دو منځونو دپاره د یو غسل وکړي، لکه ماسپښین او مازدیګر دپاره د یو غسل وکړي، او دارنګې ماسپښین لمونځ یې په آخري وخت کې او مازدیګر لمونځ یې په اول وخت کې وکړي. دغه شان د ماښام او ماخوستن دپاره د یو غسل وکړي، او د ماښام لمونځ یې په آخري وخت کې وکړي، او د ماخوستن لمونځ یې په اولني وخت کې وکړي، او د سهار دپاره د جدا غسل وکړي. او د دې غسلونو ترمنځ هر مانځه ته اودس کوي، لکه چې دا د ټولو معذرینو حکم دی. د صحیحینو نه معلومه شوه چې په مستحاضه باندې صرف یو ځل غسل واجب دی، چې هغه د حیض د ختمېدو نه پس غسل دی، او هر چې هره ورځ دا 3 غسلونه دي نو دا مستحب دی. تتوضأ فيما بين ذلك نه معلومه شوه چې د یو مانځه دپاره اودس باندې بل لمونځ نشي کولی. تتوضأ فيما بين ذلك بل چا باندې چې همیشه بیا اودسي وي، لکه سلسل البول همیشه مزید تللی، هوا همیشه خارجېدل وي، د دوی حکم هم دغه د مستحاضې د حکم په شان دی چې هر مانځه دپاره به اودس کوي. دغه د حدیث صحیح حدیث دی. امام ابو داود، امام دارقطني، ابن حبان، حاکم هغه ذکر کړی ده. بل دا مسله معلومیږي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین هر مسله په پوره معنا سره واضحه کړې ده، د دین هر مسله په حقیقت سره واضحه کړې ده. موږ په هر څه باندې پوه کړي وو، د الله رب العالمین د طرف نه چې کوم پیغامات هغه ته ورکړي شي هغه په مکمل توګه موږ ته رسولي دي. حدیث نمبر 119. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال: إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استأنفأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء
فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. فدي حدیث کی د مستحاضه خزی د جمع بین الصلاتین بیان ده. حمله بنت جحش رضی الله عنها نه روایت ده، دا وی زد استحاضه مرض پر زیاد سخت تکلیف کی اچولی ما یا مانا بڑی زیاد سخت وین روانه وا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلم چې دا غوینه می فتوا غختلا نو هغه فرمایل دا خو صرف د شیطان یو لته دا دی وجنا تشبګ یا ورځ حیث تیروا بیا غسل کوا او کله چې تخفاګ شي نو سلیش یا دریش ورځې منځونه کوا او نفلی فرضی روزې نسا بشکه دا ستاسو لپاره کافی دي. او په هر میاشت کې داسې کوا څنګه چې نور حیض والا زنانه کوي. نو کته په دې طاقت دی چې د ماسپخین منځ کړي او مازیګر منځ را مخکې کې بیا غسل وکړي کله چې پاک شي او د ماسپخین او مازیګر منځونه یو ځای وکړي بیا ماښام وروسته کې او ماخوستن را مخکې کې بیا غسل وکړي او دواړه منځونه یو ځای وکړي نو دا کار وکړه. او د سهار مانځه دپاره به جدا غسل وکړي هغه به ادا کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او دا په دواړو کارونو کې ماته زیات خوښ دی. حیضتن دلته مراد لغوي معنا ده یعنی وینا، کثیرتن معنا موده زیاته ده، شدیدتن مطلب دراتلو کیفیت سخت تیز ده، رکزه لته وهل او دا په حقیقت حمل ده ځکه چې شیطان د انسان په بدن کې د وینې غوښتنې چلن کې کوشش دا کوي. فتحیضی خپل ځان حیضه شماره 6 ایام او 7 ایام د شپږو او ورځو خاص کولو وجه دا ده چې عام طور سره حیض هغه همدومره موده وي او د اختیار د پاره نه بلکې د لپاره ده چې دا ښځه به ځان سره زیات مشابه ګوري، یعنی خپل رشتہ داران به ګوري چې دې په رشتہ دارو کې دې سره به عمر او خلقت کې زیاته مشابه څوک ده نو د خپل ځان حال به د هغې د حال په شان وګرځي. مثلا خورې شوله ترورې شوله وغیره د دې سره د زیاتې مشابه ښځې حیض شپږ ورځې وي نو دا به هم شپږ ورځې حساب کړي او که هغه اووه ورځې وه نو دا دې اووه ورځې حساب کړي. دا استنقعت او بعضی روایاتو کې استنفعت راځي. استنقعت اصل کې دا لفظ د نقانه ماخوذ دی، یعنی ځان د تخه پاک کړ. استنقعت او دا کوم حدیث کې چې استنفعت ته راغلی دی دا نسخه غلطه ده بلکې فاذا استنقعت دی صحیح روایت. فاذا استنقعت کله چې ته پاک شې د نقانه ماخوذ دی یعنی ځان د تخه پاک کار شو او وینه دې بند شو. ابوالوفا فرمای په دې روایت کې دا لفظ استنقعت راغلی دی. استنقعت وای دا صحیح ده او استنقعت په یا سره استنقعت په یا سره دا ویل د نقا ینقینا هم صفا کول ته وایي خو دغه لفظ چې خلک وایي استدا استنفعت دی دا په فاصله نه صحیح نه اصل کې استنقعت دی. استنقعت یا استنقیت دا روایت دی، اما دا استنفعت لفظ دا صحیح نه دی.
د حدیث کې یو څو مسائل معلومیږي. اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ګڼو زنانو ته د استحاضې بیماري لګېدلې وه. هغوی به د مسلې تپوس دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راتلې. دویم استحاضه طبعي وینه نه ده، بلکې شیطان د زنانه د رحم په خوله کې عازل نومې رګ په لته باندې ووهي او هغه پرې کړي، دې دپاره چې په دې باندې مونځ، روژه او نور عبادت ګډوډ کړي. دریم حدیث معلومه شوه چې د کومې زنانه په حیض کې عادت معلوم نه وي او نه په رنګونو سره د حیض او استحاضې فرق کولی شي چې دا دریم قسم مستحاضه ده، نو د دې حکم دا دی چې دا به خپل ځان په نورو همزولو خپلوانو زنانو باندې قیاس کړي چې د هغوی څو ورځې حیض راځي هغه ورځې به د دې زنانه هم معتبره کړي. مثلا د عامو زنانو شپږو یا ورځې حیض راځي، نو دا زنانه به هم خپل ځان د هغوی په شان وګرځي، ورځې به خپل ځان حیض حساب کړي، باقي ورځې چې کومې وینه راځي هغه به د استحاضې او بیماري وي. په حیض کې د شپږو یا ورځو بیان د شک د وجې نه دی، بلکې د زنانو د عادت د اختلاف د وجې نه دی چې د بعض زنانو عادات شپږ ورځې وي، شپږ ورځې د هغې حیض وي او د بعضو ورځې وي. دې حدیث کې د مستحاضې دپاره دوه کارونه ښودل شوي دي. اول دا چې هر مانځه دپاره جدا جدا غسل کول، دا د نورو حدیثونو نه هم معلومیږي، دې وجې نه دلته نه دی ذکر کړی. دویم دا چې د ورځې درې غسلونه وکړي، په کومه طریقه چې په حدیث کې ذکر دی، یعنې ماسپښین او مازدیګر لمونځ دپاره یو غسل او ماښام او ماخوستن دپاره بل غسل او سهار مانځه دپاره جدا غسل، درې غسل شو. او دا دویم کار رسول الله صلی الله علیه وسلم د مستحاضې دپاره زیات خوښ کړی دی چې مطلب درې غسلونه وشي. د غرمې دپاره غرمه غسل وکړي، د غرمې او د مازدیګر لمونځ وکړي، او ماښام چې غسل وکړي د ماښام او د ماخوستن لمونځ باندې وکړي. شپږم حدیث معلومه شوله چې مستحاضه باندې هر مانځه دپاره غسل کول واجب نه دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دواړو کارونو کې اجازت ورکړی دی. البته که هر مانځه دپاره غسل کولو ته اسانه وي دا مستحب دی. په دې حدیث کې چې کومه جمع ذکر شوې ده نو دا جمع سوري ده، یعنی ماسپښین په آخري وخت کې کول او مازدیګر په اول وخت کې کول، دغه شان ماښام په آخر وخت کې کول او ماخوستن په اول وخت کې کول، هر منځ په خپل خپل وخت کې کول، څنګه چې د حدیث الفاظ معلومه ده. او دا جمع سوري صرف د مستحاضې په بحث کې راغلی ده. هر چې د سفر مبارک کې ده نو هغه جمع حقیقي ده. جمع سوري دې ته ویل کېږي چې ته هر منځ په خپل ټیم کې ده رسته کې او هغه ته رامخکې کې. دارنګه اتمه مسله دا معلومیږي کله چې مستحاضه د نورو ښځو په شان شپږ یا ورځې د حیض عادت پوره کړي نو د حیض د ختمېدو غسل به وکړي، اگر که د استحاضې وینه روانه ده او په دې غسل سره د دې دپاره لمونځ او روژه دارنګې خاوند سره کوروالی هر څه جایز شو. چې شپږ ورځې حیض تېر شو دا به غسل وکړي. دارنګه درجه د حدیث چې دا حسن حدیث امام احمد، امام ابو داود، ترمذی، دارقطنی، ابن ماجه هغه نقل کړی دی. حدیث نمبر 100 وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. دي حدیث کی دا مسئلہ بیانی چې د مستحاضې ښځې د غسل او هر مانځه ته د اودس کولو بیان. عائشې رضی الله عنها روایت دی چې ام حبیبه بنت جحش رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د استحاضې د وینې شکایت وکړو نو نبي علیه السلام وفرمایل څومره ورځې چې تا له ستا حیض بند ساتلو هغومره ورځې د لمونځ روژې نه ایساره شه، لمونځ روژه مه کوه، بیا غسل وکړه او لمونځ کوه. نو هغې به هر مانځه دپاره غسل کوو.
مسلم او د بخاری په روایت کې دي او هر لمانځه د پاره او تس کوا. ابو داود وغیرہ روایت په بل سند سره بیان کړی دی. دلته کو سي د مکس نه ده درنګ تیرول اثاردل تحت سوکي تعالی بندي. د حدیث نه یو څو مسائل معلومیږي. اول مستحاضه خزبا خپل ځان په عمره ورځو کې حیض شماري، په کوم ورځو کې چې وته دې بیماری راتلو نمک کې حیض راتلو مثلا شپږ یا و ان په خپل عادت باندې به عمل کوي او چې د عادت نه وینه زیاته شو نو هغه به استحاضه شمارل کیږي. دیم د عادت ورځو پورې چې کله پوره شوي دې نه پس به غسل وکړي او دا به پاک ګڼل کیږي اگر که په دې باندې وینه روانه ده بیا به هر مازه لپاره اودس کوي. دریم حدیث کې د ام حبیبه احتیاط او پاکیزګي ته او د نظافت سره سخت محبت ته اشاره ده ځکه چې په دې باندې هر مازه لپاره غسل واجب نه و لیکن دې به د هر مازه لپاره د نظافت او د پاکي اختیارولو لپاره به هر مازه لپاره غسل کوو. دغه محبت ته اشاره ده. دارنګه د بخاری د روایت نه معلومه شوه چې په مستحاضه ښځه باندې هر مانځه ته صرف اودس کول واجب دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د اودس کول حکم کړی دی نه د غسل کولو، لیکن هغه به خپل اجتهاد سره د زیات پاکي حاصلولو لپاره غسل کولو. پنځم حدیث معلومه شوه چې د حیض کمه او زیاته موده نه ده معلومه ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حیض احکام د وینې پر راتلو پورې او طهارت احکام د وینې په ختمېدو پورې تړلي دي. که چېرې د حیض موده معلومه وي نو خامخا خپل امت ته به بیان کړی وي چې دومره موده ده. اختلاف علی رضی الله عنه، ابن عمر رضی الله عنه، ابن زبیر، ابن عباس، عطا ابن ابي رباح وغیره هغه چې مستحاضه به هر مانځه لپاره غسل کوي. دې دلیل بعد احادیث چې په هغې کې په غسل کول امر راغلی دی. دارنګه دا حدیث دی چې په دې کې هر مانځه ته د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها غسل کول ذکر دی. په جمهور علما او امام اربعو په نسبت مستحاضه باندې صرف یو غسل واجب دی، یعنی د حیض بندیدو نه پس او هر مانځه ته غسل کول واجب نه دی بلکې اودس کول ضرور دی ځکه چې په اودس کولو باندې په صحیح حدیث کې امر راغلی دی او دوی په کومه حدیث کې چې هر مانځه لپاره غسل ذکر شوی دی هغه ضعیف او موقوف دی او که صحیح شي لکه حق دا چې ځینې پکې صحیح هم دي نو دا حامل دی په څه باندې په استحباب باندې. د ولې هغه حدیثونه چې دا کې صرف په اودس کول امر راغلی دی بل دا چې په غسل واجبولو کې غټ حرج او عزم سخت مشقت دی که نه زنانه به په دې ژمي کې غسل کول ګران کار دی خاص کر د ژمي په موسم کې لحاظ صرف اودس کول واجب دی. او د عایشې او ابن مسعود، ابن عباس، علی رضی الله عنه، عروه، ابو سلمہ هغه هم دا قول راجح دی چې غسل واجب نه دی مستحاضه لپاره غسل واجب نه دی بلکې مستحب دی. که هغه د هر مانځه لپاره غسل کوي نو بالکل صحیح دی اما باندې فرض او لازم نه دی. مستحب دی چې غسل وکړي خو دا نه دی چې ته هغه به خامخا څه کوي د هر مانځه لپاره به غسل کوي ځکه چې د هر مانځه لپاره غسل کول بیا خاص کر زنانه لپاره سخت تکلیف دی مشقت کې غورځېږي او ان الدین یسر زموږ دین سره آسان دین کې سختي نشته. حديث نمبر يوش وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. دي حديث كي دخلي أو زيري ويني حكم ام عطية رضي الله عنها روایت دی فرمای مونږ با حیض نه د پاکېدو نه پس خړ او زیړ رنګ هغه وینه خارجېدله هېڅ حیض نه ګڼل کېدو. څه مطلب چې حیض کله ختم شي خړه وینه یا زیړه وینه چې خارجه شوله نو هغه به موږ حیض کې نه شمارو. القدرت خړه خاکي رنګ هغه سور رنګ چې توروالی ته مایل وي. صفرا زیړ رنګ هغه سور رنګ چې سپینوالی ته مایل وي. مراد دا ده چې داسې وینه او وینې لکه د زخمونو بو بعد طهر د حیض ختمېدو او اوچېدو نه پس. طهر یعنې پاکوالی دا دی چې زنانه د وینې ختمېدو نه پس سپینه
اوبو ویني چې د حیض بندېدو نه پس د رحم نه راوځي او یا د طهر نه مراد اوچېدل دي هغه داسې چې زنانه دا محسوسه کړي زه اوچه شوم د دې نه علامه دا ده چې زنانه په اندامې مخصوصه کې کپړه کېږي او چې بیا هغه وګوري نو هغه پورې هېڅ قسمه زیړوالی او خوړوالی نښتې نه وي. په دې باره کې د زنانو عادتونه مختلف دي. څوک په اوله طریقه ځان پاکوي او څوک په دویمه طریقه په اوله طریقه پاکوالی دویمې نه زیات دی. دا چې خپل یو طریقه ده چې په کومه طریقه ځان پاکولی شي. شیئا ای حیضا یعنې موږ به د پاکېدو نه پس زیړوالی او خوړوالی حیض نه ګڼلو چې په دې کې ښځه لمونځ او نور عبادت هغه کوي. حدیث کې معلومه شوه چې د حیض د وینې د بندېدو او غسل کول نه پس خړ رنګ یا زیړ رنګ د ماده چې خارجېږي هغې هېڅ اعتبار نشته. دا به حیض نه شمارلی کېږي او نه په دې باندې د حیض احکام جاري کېږي. لکه دې عوامو کې دا مشهوره ده اکثر تپوسونه کوي چې دا خړ رنګ او زیړ رنګ نه، بس صحیح حدیث دی په دې باندې چې هېڅ نشته. دویم بعد طهر قید د کولو نه معلومېږي که خړ یا زیړ رنګ وینه د حیض په زمانه کې راشي دا به حیض شمارلی کېږي ځکه چې د حیض وینه توره سره خړه او زیړه هر رنګ کېدی شي. هر کله چې د عادت په ورځو کې وي په دې باندې دلیل حدیث د عایشې دی چې زنانو به دې ته معلوم ایښودل چې په هغې کې به زیړوالی و او د پاکېدو تپوس به پرې کولو. نو عایشې به ورته وفرمیل چې لا تعجلن حتی ترین القصة البیضاء تعدې مه کوئ تر دې چې د سپینې چینې یا سپین تار په شان اوبه ووینئ. په دې نه معلومېږي چې د سپین رنګ نه علاوه هر رنګ وینا د حیض په زمانه کې حیض دی. د حیض په زمانه کې خو چې کله د حیض زمانه ختمه شوله د هغې نه بعد وي نو د حیض نه حسابېږي. داروي په روایت کې چې بعد الغسل لفظ راغلی دی یعنې د غسل نه پس به موږ خړې یا زیړې مادې اوبو خارجېدلې اعتبار نه ورکولو. دا حدیث اگر کې د صحابي خبره ده لیکن دا په حکم د مرفوع کې دی ځکه صحابیاتو به دا کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کولو. هغه به په دې خبرېده او څه به یې نه فرمایل. نو دې ته حدیث تقریر ویل کېږي او مطلب دا دی چې موږ زنانه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا کار کوو. یعنې مطلب دا چې دا حدیثه چې کله ټیم پوره شي مثلا شپږ ورځې د زنانه عادت دی هغې نه بعد دا غسل وکړي د هغې نه بعد دغه قدرت او صفرت ویني یعنې خړوالی کومې اوبه ویني دا به حیض نه حسابېږي. ابن عطیه د دې خپل نوم نصیبه وه د کعب لور ده او بعد د حارث لور ده. دا د اوچتو صحابیاتو نه شمارلې ده. په جهادونو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرې وه او ده به دې زنانه به دا خدمت کو چې د بیمارانو زخمونه هغوی ته به یې بټۍ لګولې. د احد په غزا کې د بهادر سړي په شان وجنګېدله. د دې ناشنا تاریخ دی او ناشنا خدمتګاره وه. حدیث ترجیح ده صحیح حدیث امام بخاري امام ابو داود امام نسائی هغه نقل کړی دی. حديث نمبر يوصل دوش. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حادت المرأة فيهم لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. في حدیث کې دا مسله بیانېږي چې حیضې ښځې سره کوم کارونه کول جایز دي او کوم ناجایز دي. انس رضی الله عنه روایت دی چې په یهودو کې به کله زنانه حایده شوه نو خوراک څښاک به ورسره نه کولو. نبي علیه الصلاة والسلام دوی د مخالفت کولو دپاره صحابو ته وفرمیل حایضې ښځې سره د جما نه علاوه نو هر څه کوئ. اليهود مفرد یهودي دی د یعقوب علیه الصلاة والسلام اولاد چې دی پیغمبر موسی علیه الصلاة والسلام دین یهودیت دی او کتاب تورات دی چې اوس په تحریف شده شکل کې موجود دی. د یوسف علیه السلام مشهور یهودا و چې دې وجې نه ټول قبیلې ته یهود ویل کېږي.
نکاح دلته مراد جما ده. پوره حدیث داسې دی چې انس رضی الله عنه فرمایي یهودو کې به چې کله زنانه حایضه شوه نه به ورسره خوراک کوو، نه به ورسره په کورونو کې اختلاط او ګډون کولو. صحابه وو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې باره کې تپوس وکړو. الله رب العالمین د آیات نازل کړو چې ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نبی علیه السلام فرمایل تاسو خپلو ښځو سره د کوروالي نه علاوه نور هر څه کوئ تر اخره پورې. په دا خبره یهودو ته ورسېده. هغوی وویل دا سړی زموږ نه په هر څه کې خلاف کوي. نو اسید ابن حذیر او عباد ابن بشیر راغلل ویل یا رسول الله یهود دا خبره کوي، نو آیا موږ ښځو سره کوروالی نه کوو؟ دې دپاره چې په پوره توګه مطلب د یهودو خلاف راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ بدل شو د دوی چې زموږ ګمان راغی چې نبي علیه الصلاة والسلام دوی ته سخته غوسه شو. دا دواړه ووتل او د دوی مخ ته د نبي صلی الله علیه وسلم دپاره د شیدو یو هدیه راوړله. چې کله راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پسې یو کس ولېږه چې اواز وکړي چې راشي. دا په اوس کې نو دواړو ته په پته ولګېده چې نبي علیه السلام دوی ته غوسه شوی نه دی. هغه راغله نو نبي علیه الصلاة والسلام ته خبره وکړه چې ګوره دا خبره مه کوئ، اصنعوا كل شيء الا النکاح. حدیث میں معلومه شو چې حایضې ښځې نه د جما او کوروالي نه علاوه نور هر څنګه فایده اخیستل جایز دي. د حدیث تفسیر او بیان دی د آیات کریمه چې آیات کې الله فرمایي فاعتزلوا النساء في المحیض. د حایضې ښځې نه د جدایي حکم دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جدایي بیان کړی دی چې د دې نه مراد جما کول دي. په کور او بستر ناسته پاسته ملاسته خوراک څاک وغیره جدایي مراد نه ده. هغه کولی شي صرف جما نه به انسان ځان ساتي. محیض مراد زمانه د حیض یا مکان الحیض دی او د قبر نه مراد جما کول دي. حدیث کې رد دی په یهودو او بیان د دې خبرې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر څه کې د یهودو مخالفت کوو. یهود به د افراط او زیاتي نه کار اخیستو. حیضه زنانه به پلیته ګڼله، د هغې بدن جامې او بستره به نجسه ګڼله. هېڅ قسم اختلاط او ګډون به ورسره نه کوو، بلکې په یو کوټه کې به بنده کړې وه. خوراک څاک به هلته ورته ارتولو. نصاراو به تفرید او کمی کولو. هغه به داسې کول چې حیضې سره جماع کول به دارنګې او د دې ګندګۍ نه به ځان نه ساتلو. هر څه به ورسره کول. اسلام الله رب العالمین موږ ته د دې خوبي او محاسن نه نصیب کړل چې نه به افراط کې نه به تفرید کې دي، په منځ کې عدل به کې انصاف به کې. اسلام دا تعلیم موږ ته راکوي چې د حیضې زنانه بدن خوله هر څه پاک دي. شریک سملاستل هغه جائز دي. که ګنده ده نو صرف شرمګاه او د حیض وینه ده نو د جما نه ځان بندګه جما ورسره مه کوه، نور هر څه ورسره جائز دي. الحمدلله اسلام ته چې انسان وګوري ناشنا دین دی چې یهودو کوم قسم زیاتی کوو، نصاراو کوم قسم زیاتی کوو. یهودو بیخي غلو شروع کړې وه د حد نه سوا، او نصاراو بیخي تفریق شروع کړی و چې هر څه ورسره جایز ګڼله. اسلام راغی چې نه به زیاتی کوي نه به کمی کوي، بلکې الاسلام دین عدل. اسلام د عدل دین دی. عدل کارونه موږ ته ښیي. اسلام موږ ته دا ښیي چې دا عامه زنانه ده، پاکه ده، د دې د لاس روټۍ خوړلی شي، د دې د لاس نه هر څه استعمالولی شي، د دې د لاس نه هر څه خوړلی شي، دې سره کېناستلی شي، دې سره سملاستلی شي، خو صرف جما به ورسره نه کوي. هغه کوم ځای چې مخصوص دی هلته به ذکر سره نه کوي. دا محترمو د اسلام یو خوبی ده، د اسلام یو ښکلا ده. که موږ تاسو دې د سوچ وکړو یهودو به دا کار ناشنا دی. زنانه به وه په دې حالت کې به ځان له ارتولې وه، خوراک به ورته و. اسلام موږ ته وایي چې نه، دا عام حق لري معاشره کې، صرف جما ورسره مه کوه. ستا خدمت کولی شي، تا له جامې استري کولی شي. د بعضو خلکو دا دی چې کله حایضه زنانه جامې ورته استري کړي هغه ناچي، د هغې د لاس روټۍ نه خوري. نه، دا غلط کار دی. صرف جما ورسره حرامه ده، نو هر څه ورسره څه دي؟ جایز دي.